دروغجن مینا لنډه او دردون کی کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. لیکوال سمیع الله ایوبی. په ښار کې یو هلک ژوند کاوه چې نوم یې احمد و. احمد ډیر شتمن نه و، خو د زړه له مخې یو رښتینی انسان و. د هغه په شخصیت کې یو ډول سکون او صداقت و چې خلک به یې احترام کاوه. هغه تل باور درلود چې که انسان رښتینی وي، ژوند به یې وخت ورته خپل رنګ وښایي. احمد به هر سهار وختي پاڅېده، پوهنتون ته به لاړ، ماښام به بیرته کور ته راغی. ژوند یې ساده و، خو د زړه په ژوره برخه کې تل یو ارمان و. هغه غوښتل چې یو څوک پیدا کړي چې ورسره رښتینې مینه وکړي او ژوند ورسره شریک کړي. یو ورځ د مني په موسم کې کله چې پاڼې د ونو نه ورو ورو غورځېدې، احمد له پوهنتون نه کور ته روان و. د ښار په یوه ارامه کوڅه کې یوه جینۍ ولیده. هغه جینۍ د سړک تر څنګ ولاړه وه او د موبایل په سکرین کې یې څه لټول. کله چې د احمد سترګې له هغې سره ولګېدې، جینۍ سر پورته کړ او یوه ساده مسکا یې وکړه. دا مسکا ډېره عادي وه، خو د احمد زړه ته عجیبه احساس ورکړ. داسې احساس لکه چې د هغه د ژوند په اوږده سکوت کې ناڅاپه یو نوی غږ پیدا شوی وي. احمد څو قدمه لاړو، خو بیا یې شاته وکتل. جینۍ لا هم هلته ولاړه وه. د هغې نوم لیلا و. څو ورځې وروسته احمد هغه جینۍ بیا په پارک کې ولیده. هغه په یوه چوکۍ ناسته وه او یو کتاب یې لوسته. د پارک هوا سړه او آرامه وه. احمد زړه کې ډېر فکر وکړ، خو بیا جرأت وکړ او ورنږدې شو. هغه په آرام غږ وویل، بخښنه غواړم، زه دلته کېناستلی شم؟ لیلا سر پورته کړ. د هغې سترګې آرامې وې. هغې مسکا وکړه او ویې ویل، هو ولې نه. همغه ورځ د دوی د پیژندنې پیل و. ورو ورو دوی هره ورځ یو بل سره لیدل. کله به پارک ته تلل، کله به د ښار په کوڅو کې قدم وهه. دوی به د ژوند په اړه خبرې کولې، د راتلونکي خوبونه به یې شریکول. لیلا به کله کله احمد ته ویل، احمده ته ډېر ښه انسان یې، زه فکر کوم ته به یو وخت ډېر بریالی شي. احمد په مسکا کوله ویل به یې، بریا هغه وخت معنا لري چې انسان یوازې نه وي. ورو ورو د احمد زړه د لیلا سره وتړل شو. هغه احساس کاوه چې دا هغه انسان دی چې د ژوند لپاره یې انتظار کاوه. خو د دې مینې تر شا یو راز پټ و. له بلې خوا لیلا له یو بل هلک سره هم مینه درلوده. هغه هلک کامران نومېده. کامران د ښار له شتمنو کسانو څخه و. هغه قیمتي موټر درلود او تل به ځان په خپلو جامو کې ښوده. کامران به اکثره وخت لیلا ته ډالۍ راوړلې. ورو ورو لیلا د هغه له ژوند سره هم عادت شوه. خو احمد ته به یې تل ویل، زه یوازې له تا سره مینه لرم. احمد د هغې خبرې په پوره باور منلې وې. ورځ تر بلې احمد ته یو عجیب احساس پیدا کېده. کله به لیلا ناڅاپه ټلیفون بند کړ، کله به یې ویل چې مصروفه یم. احمد به ځان ته ویل، شاید دا یوازې زما فکر وي. خو یوه ورځ د احمد یو ملګري هغه ته وویل، احمده ما پرون لیلا له یو بل هلک سره ولیدله. د دې خبرې اورېدو سره د احمد زړه دروند شو، خو هغه لا هم نه غوښتل حقیقت ومني. هغه وویل، شاید ته غلط شوی. خو یوه شپه احمد پرېکړه وکړه چې حقیقت معلوم کړي. هغه ځای ته لاړو چې ملګري یې ورته ویلي وي. هلته یې لیلا ولیده. هغه له کامران سره ولاړه وه. دواړو خندل او خبرې کولې. د احمد نړۍ په همغه لحظه کې ورانه شوه. هغه ورو ورو ورنږدې شو. لیلا چې هغه ولیده حیرانه شوه او ویې ویل، احمده ته دلته څه کوې؟ احمد ورو وویل، زه یوازې حقیقت لیدل غواړم. هغه نور څه ونه ویل. هغه شپه احمد پرېکړه وکړه چې دا اړیکه ختمه کړي. هغه ورو وویل، زه نور دروغ نشم زغملی، او هغه روان شو. هغې شپې وروسته د احمد ژوند بدل شو. هغه خپل ځان په کار بوخت کړ. کلونه تیر شول. هغه ورو ورو بریالی انسان شو، خو د زړه په ژوره برخه کې یو زخم پاتې و. له بلې خوا د لیلا ژوند هغه شان نه و لکه څنګه چې هغې فکر کاوه. کامران هم د وخت په تېرېدو سره بدل شو. هغه به ډېر وخت له کوره بهر تېرولو. یو ورځ هغه وویل، لیلا زه نوره دا اړیکه نه غواړم، او هغه د بلې جینۍ سره لاړو. لیلا یوازې پاتې شوه. ورو ورو د هغې ژوند خراب شو. کار یې له لاسه ورکړ، پیسې ختمې شوې، او په پای کې خپل کور هم له لاسه ورکړ.
کلونه وروسته یوه سړه ورځ وه. د ښار په یوه څنډه کې یوه ښځه ناسته وه او خلکو ته یې لاس اوږد کړی و، خیرات یې ټولوو. هغه ښځه لیلا وه. همغه ورځ احمد له کار نه کور ته روان و. کله چې هغه د سړک له غاړې تېرېده ناڅاپه ودرېده. هغه ښځه یې وپېژندله، هغه لیلا وه. دواړو څو شېبې یو بل ته کتل. لیلا په مات غږ وویل: احمده. د هغې سترګې له اوښکو ډکې شوې. بیا یې وویل: ما ته بښنه وکړه، ما تا سره ډېره دوکه کړې او ما ستا زړه مات کړ. احمد ورو وویل: ژوند موږ ته ډېر درسونه راکوي، خو ځینې درسونه ډېر ناوخته زده کوو. احمد ورو روان شو. لیلا د هغه شاته کتل او پوهه شوه چې انسان کله کله د خپل ژوند تر ټولو قیمتي انسان له لاسه ورکوي او کله چې حقیقت درک کړي ډېر ناوخته وي. کله چې احمد له لیلا نه جلا شو هغه هڅه وکړه چې خپل ژوند بدل کړي. هغه پوهېده چې که همداسې د تیر وخت په فکر کې پاتې شي ژوند به یې ودرېږي. نو هغه خپل ټول وخت کار ته ورکړ. احمد شپه ورځ کار کاوه. کله به ډېر ستړی شو خو بیا به یې ځان سره وویل ژوند باید مخکې لاړ شي. ورو ورو کلونه تیر شول. احمد اوس یو بریالی انسان و. هغه ښه کار درلود، خلکو به یې احترام کاوه او ډېر کسان به د هغه مشورې ته اړتیا درلوده. خو د هغه زړه کې یو ځای لا هم خالی و. کله کله به د ماښام په وخت کې همغه پخواني پارک ته لاړو. هغه پارک چې یو وخت به یې له لیلا سره پکې ساعتونه تېرول. چوکۍ لا هم هلته وه. احمد به پرې کېناسته او د پخوانیو ورځو په اړه به یې فکر کاوه. هغه به ورو ویل ځینې خاطرې هېڅکله له زړه نه وځي. له بلې خوا د لیلا ژوند ورځ تر بلې خرابېده. کله چې کامران هغه پرېښوده هغې فکر کاوه چې شاید ژوند بیرته سم شي، خو داسې ونه شول. هغه کار له لاسه ورکړ. ورو ورو پیسې ختمې شوې. په پای کې هغه مجبوره شوه چې خپل کور هم پرېږدي. هغه ښار ته راووته او د ژوند له سختیو سره مخ شوه. یوه ورځ چې هوا ډېره سړه وه لیلا بیا د سړک په غاړه ناسته وه. خلک به تېرېدل او هغې ته به یې ډېر پام نه کاوه. هغې اسمان ته وکتل او ورو یې وویل خدایه کاشکې تېر وخت بیرته راتللی. د هغې سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه پوهه شوه چې ژوند کله کله انسان ته ډېر سخت درسونه ورکوي. یوه ورځ احمد د کاري سفر نه وروسته ښار ته راستون شو. کله چې هغه د ښار په مشهورو کوڅو کې قدم وهلو ناڅاپه یې د سړک په غاړه یوه ښځه ولیده. هغه ښځه ناسته او خلکو ته به یې لاس اوږد کاوه. د هغې جامې زړې او خرابې وې. سترګې د ژوند له سختیو ډکې وې. احمد ورو ورنږدې شو او پوه شو چې هغه لیلا ده. دواړو څو شېبې یو بل ته وکتل. د کلونو خاطرې، د مینې، غم او مایوسۍ ټول احساسات د دواړو په زړه کې تازه شول. لیلا په مات غږ وویل احمده ما ته بښنه وکړه، ما ستا زړه مات کړی. احمد د هغې سترګو ته وکتل. هغه ښځه چې یو وخت یې مسکا د ده نړۍ روښانه کړې وه اوس له درده ډکه وه. هغه ورو وویل ژوند موږ ته درسونه راکوي، خو ځینې درسونه ډېر ناوخته زده کیږي. لیلا په ژړا شوه ویې ویل زه ډېره ناوخته پوه شوم چې ما ستا د مینې قدر نه و کړی. که وخت بیرته راتلی نو ما به هېڅکله هم داسې نه و کړي. احمد هېڅ ونه ویل. هغه یوازې پیسې د هغې مخې ته کېښودې. لیلا سر ښکته کړ او ویې ویل زه پیسې نه غواړم، زه یوازې بښنه غواړم. احمد ورته وویل زه تا بښم، خو تیر وخت بیرته نه راګرځي. د هغه وروسته احمد ورو روان شو او لیلا د هغه شاته کتل. د هغې سترګې لا هم د تیر وخت یادونو او د ژوند له ماتې ډکې وې. هغه پوهه شوه چې انسان کله کله د خپل ژوند تر ټولو قیمتي انسان له لاسه ورکوي او کله چې حقیقت درک کړي اکثره وخت ډېر ناوخته وي. وروسته له دې پیښې لیلا په خپله د ژوند د بیا پیل کولو هڅه وکړه. هغه د ښار په یوه کوچني رستورانت کې کار پیدا کړ. کار سخت و خو هغې هڅه کوله چې خپل ژوند سم کړي. احمد هم د خپل ژوند په کاروبار تمرکز وکړ. هغه تل د خلکو سره مرسته کوله او د مینې په اړه یې له تېر وخت نه درسونه اخیستي وو. د دواړو ترمنځ کوم اړیکه نه وه پاتې، خو یو خاموش درناوی د دوی په زړه کې لا هم موجود و. دوی پوه شول چې د ژوند درسونه کله کله خوره دردناک وي، خو انسان کولی شي چې له دې درد نه قوي شي. احمد تر پایه پورې واده ونه کړ او لیلا هم همداسې پاتې شوه. د چا د زړه نه څوک خبر وي،
د چا د زړه نه څوک خبر وي د تشې خولې خندا خو هر سړی کوي نه. په خوله به جنګ در سره وکړم، په خوله به جنګ در سره وکړم، د زړه کوڅې به درنه نه جدا کومه. د قسمتونو فیصلې دي، د قسمتونو فیصلې دي، د زړه په خوښه یاران چا موندلي دي نه. ته به مې یو ځای بل ځای ګورې، ته به مې یو ځای بل ځای ګورې، زما به ستا دیوال ته سا ختلې وي نه. زما او ستا ترمنځه غرونه، زما او ستا ترمنځه غرونه، سلام د باد سره شامل کړه چې راځي نه. ښه شوه چې تا نه راپوره شوه، ښه شوه چې تا نه راپوره شوه، چې ملامته درته زه نه شوم مینه. وطنه غم دې زورور دی، وطنه غم دې زورور دی، د جانان غم دې رانه هیر کړلو مینه. روغه راستی مې ورپسې شه، روغه راستی مې ورپسې شه، چې جانان روغ په لاره ځي ټکرې خوري نه. پرون په ړنګو میلو راغلم، پرون په ړنګو میلو راغلم، د یار کرلي ګلان وچ له تندې ونه. ته مې د غېږې په ارمان یې، ته مې د غېږې په ارمان یې، ما د مرګي ته صدقې منلي دي نه. په ښو او بدو دې خبرېږم، په ښو او بدو دې خبرېږم، اختیار مې خپل نه دی چې ودې کړم پوښتنه. د بېننګۍ یارۍ شروع شوې، د بېننګۍ یارۍ شروع شوې، څوک چې د یار کلي ته ځي ټوپک دې وړي نه. جانانه ستا پیغور یې راکړو، جانانه ستا پیغور یې راکړو، سترګې مې ټیټې کړې په زړه خوشحاله شومه. چې د نصیب خبرې کېږي، چې د نصیب خبرې کېږي، زه له هغه محفله لاره بدلومه. زما به زړه له ځانه تور کړې، زما به زړه له ځانه تور کړې، جانانه مه کوه بدرنګ بدرنګ خویونه. دا ته چې تلې خاموشه لاړې، دا ته چې تلې خاموشه لاړې، خلک چې ځي له خلکو اخلي رسختونه. د بېلتانه اول ماښام دی، د بېلتانه اول ماښام دی، د درد ګولۍ ورته په لپو لپو خورمه.